ملا برادر وایي ځوانان دې بهر ته تګ پر ځای خپل هیواد ته خدمت وکړي. د افغانستان نوی حکومت وایي مسلکي کادرونه او ځوانان دې له خپل هیواده نه وځي. رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولوي عبدالغني برادر نن د دوحې هوکړې د دویمې کلیزې په مناسبت په جوړه شویو مراسمو کې د خبرو پر مهال وویل چې افغانستان د دمګړۍ خپلواک دی او د هیڅ هیواد تر اغېز لاندې نه دی. نوموړي وویل د ټولې نړۍ سره ښې اړیکې غواړي او د خپل هیواد د پرمختګ لپاره ټولو مثبتو طرحو ته ښه راغلاست وایي. هغه په دې غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې د پوهنتونونو او مسلکي زده کړو د مرکزونو دروازې د زده کوونکو پر مخ خلاصې دي او د هیواد کادرونو ته نه ده پکار چې له خپل هیواده ووځي. د ده په وینا د هیواد جوړول غواړي د افغانانو ګډ مسؤلیت دی او د افغانستان د امارت اسلامي ټول رغنده نظرونه او طرحو ته ارزښت ورکوي. هغه پر ځوانانو غږ وکړ چې زده کړو ته دوام ورکړي، ځانونه د ساینس، ټکنالوژۍ او نورو مسلکونو په برخه کې ورسوي.